بابا دلته څه کې اوسه راغلی دا تپوس خو زه ستا نم کولی شم ته ماته دغه پیسو ځای وښیه راځه هغه به نیمې کړو پیسې ما سره نشته اشرفه زه تا رازادوم او ته به بیا زما مدد کې ټیک ده ولې نه شا به زما لاسونه آزاد کا بیا د غونډه اشرف راغوښتي وي او هغې راګیر کړي وي ولې چې د ده نه ګلرحمان د شپې تښتېدلی وي وای اشرفه ګلرحمان دې څه کو تا له ما د هغه څوکیداري درکړې وه څه دې کو ګلرحمان نیکه په والله ما ته پته نشته زه ورته ولاړم ناوخته پورې بس صرف روټۍ خوړو دپاره دننه لاړم او چې بیا راووتم نو هغه نه و نیکه زه دروغ نه ویم ته چې دننه تلې نو ده ته به دې بل څوک ودرولي که نه اوس ما ته دروغ رښتیا مه وایه سمه خبره وکړه سړی څه شو کني پرېږدم دې نه نیکه والله زه دروغ نه ویم ما ته پته نشته چې هغه څه شو زه ورته یوازې وم بل څوکونه ټولو ده خلکه ته داسې نه پوهېږې اشرفه ریشا ریشا وایه ګلرحمان دې څه کو کني ډز درنه وباسم نیکه پام کوه ډزو نه کې زه درته دروغ نه ویم ما هغه نه دی پرېښی هغه په خپله تښتېدلی دی که ما هغه پرېښودو نو بیا به ورسره زم تښتېدم زما یقین وکړه نیکه زه غداره نه یم ټیک ده اشرفه زه دې پرېږدم خو په دې شرط چې ته به د ګلرحمان پته لګې چې څه شو خو د هر ځای نه یې مال یې را پیدا کا کني خیر دې نشته ټیک ده نیکه بېغمه شه زما چې په کم کم ځای شک دی هلته به ورپسې زه ورشم دې به زه د ځمکې د تل نه مروباسم اشرف ولګي او په ګلرحمان پسې وځي خو ده ته پته نه وي چې هغه د ده خپلې ښځې آزاد کړی دی بیا اشرف کور کې ولاړي او ځان سره سوچ کوي چې ګلرحمان به چېرته وي چې خدای خبر ګلرحمان چا را آزاد کو ده یوازې خو ځان نشو خلاصولی چې ده پسې دغه ټایم څوک راغلل زه خو لږ ساعت له دننه لاړم او بیا سړی غیب و چې اخر ده پسې څوک راغلي و اشرف ځان سره دا سوچ کوي چې دې کې ورپسې ښځه بره راوخیږي اشرفه ته بره څه کې وختي داسې راختې روټۍ نه خورې څه ښځې زما روټۍ چېرته تېرېږي ګلرحمان تښتېدلی دی او زما سر ته خطره ده خان وی ما له ګلرحمان را پیدا که د هر ځای نه یي اشرفه دا موقع ده زه چې ځو د دې ځای نه ګورې دا خان به مونږ دواړه مړه کي خو په حیا کې د دې ځای نه ځو تېښته نشته ښځې ګلرحمان را پیدا کول دي چې خان ته یې حواله کړو اوس نه پوهېږم چې دی به چېرته تللی وي رشا د ده خو صرف یو کس سره تعلق دی او هغه دی تاجبر هوټل والا دی به ټیکل ته یي اشرف هسې بې سزا له دشمنۍ مه ګوره ګلرحمان پرېږده د ځان غم کوه چې زه ګلرحمان را پیدا کړم ښځې نو په خپله به زما مرۍ ازاده شي ته صبر وکړه زه ورځم او هلته یې ګورم دی به هلته یي هسې نه ګلرحمان په ریشه هلته یي د اشرف خواډو په خبره پوهېږي نه دې خوا ګلرحمان بابا له راغلی وي او هغه سره ناست وي نو بابا ورته وایي ګلرحمانه دا ته دومره وخت کم ځای وې ته خو چې لاړې نو غیب شوې بابا ما پسې کسان لګېدلي دي بس په دې وجه مې ځان غیب کړی و اوس هم چاته پته نشته چې زه دلته یم نو دا ته څه منډې شروع کړي دي ګلرحمانه پرېږده دا مسلې او ځان تې وباسه ته خپل د میخو کار درله ښه بابا زه چا په زوره دې کار ته رادننه کړم او اوس تې زه د وتو کوشش کوم دا جنگ به زه اوس ګټم خو ته به چاته بلکل زما ذکر نه کې بس ځان داسې کا لکه چې ته ما روپېژنې نه دی دا خبرې کوي چې دې کې اشرف هلته راختایي
چې دا څوک دي ته کښېنه زه یې ګورم بابا چې بهر وروځي نو هغه اشرفي هلکه وایه څه راغلي بابا ریشه ریشه راته ووایه ګل رحمان کوم ځای دی ګل رحمان سره مې کار دی زه د ګل رحمان نه څه خبر یم د هغه خو ډېرې ورځې وشوې ما لیدلی هم نه دی بابا دروغ مه وایه ما ته پته ده چې هغه دننه ناست دی ما اوس ستا خبرې واورېدې دننه څوک هم نشته زه یوازې یم او ما چا سره هم خبرې نه کولې دا ستا هسې وهم دی دی خبرې کوي او دلته ورته ګل رحمان غوږ ایښی وي دا سړی خو ما پسې دلته م رسېدو زه چې خپې وباسم ګل رحمان ولګي او په شا طرف د کور نه په دیوال ټوپ کی او دغه شان دی د هغه ځای نه خپې وباسي بابا ته په سړیتوب داسې نه پوهېږې وای خوږه مخې نه مې اشرف بابا ووخي او دننه په زوره راشي خو ګل رحمان هلته نه وي ها ګل رحمان خو دلته هم نشته هغه یو امید مې و هغه هم ختم شو اوس به خان له جواب څه ورکوم بیا بابا هم راپاسي او دننه راشي نو دیم حیرانه شي ولې چې ګل رحمان هلته نه وي ها ګل رحمان خو خپې وباسلې دي زه شکر ده چې لاړو تا ته ما نه وې چې دلته څوک نشته خو دی ولې یې تا په ما ګزار څنګه وکړو په تا کې سړیتوب نشته بابا خفه نه شي خو ما ستا خبرې واورېدې په دې وجه ما وې دننه څوک دي خو زه کو بیا دې م ګل رحمان ولیدو نو ما له سوال جواب راکه اډو یې درته کوم نه زه رک شه خبیثه بیا په دې طرف را نه شي کني راپورټ به مې در باندې کړي ښه ځم بابا اوس را له سپېږمو ته رادانګه ما غلطي وشوه بس ماف مې که اشرف بابا سره زیاتی وکي خو ګل رحمان په لاس ور نشي دی خو غونډه د ګل رحمان ښځه ګیره کړې وي او هغې لا وجلې نه وي نو دی ورته وایي وایه ګل رحمان به چېرته وي تا ته بې پته یې ولې چې ته ښځه یې ما ته د هغه څه پته ده زه سزبرګه نه یم او که ما ته پته مي نو زه تا ته ولې ووایم ګل رحمان سره زما پیسې دي زه ترې صرف خپلې پیسې واخلم نو تاسو دواړه به زه پرېږدم او که ګل رحمان په لاس را نغې نو ګورې بیا به زه تا مجبورا وجنم زه د مرګه نه یریږم که ته ما مړه کې نو مړه مې کا خو ما ته د هېڅ پته نشته پته به د هر څه ولګي صبر وکړه ګل رحمان به ډېر زر ماله په ګوتو راشي هلکه دې ته خیال کوې او ګورې ویښ ورته کښېنې هسې نه دام درنه وتښتي دا غونډه چې د هلته نه لاړ شي نو دغه ټایم ورته ګل رحمان د لرې نه ګوري او ولاړي ورته د دې ظالمانو نه به زه خپله ښځه څنګه رازادوم دا خو پې دوه کسان ولاړ دي خو زه بس کوشش دې کومې چې هر څه دې جوړېږي ګل رحمان ولګي او په دې کسانو باندې ورشي او د سره لاسو کې د پیسو هغه بیګ هم وي ګل رحمان چې د هغې خواله ورشي نو اواز ورله ورکي ما پسې ګرځې ها ته راغلې زه دلته جنګ جګړې له نیم راغلی بلکې زه دې خبرې له راغلی یم چې ما سره دا کمې پیسې دي دا به خپلو کې تقسیم کو او تاسو به زما ښځه ما ته حواله کې او د هغې نه پس به تاسو ما سره ملګري شئ ولې تا ته مونږه کمکل ښکار اوسه د پیسو دا بیګ راوله او بیا خوا مخکې چې زه درنه ډز وباسم
یو کس چې د ګل رحمان خبره ونه مني نو هغه بل ملګری په شاته نه راشي او په چاړې ووخي او دې مړ کي. اصل کې دا یو کس ګل رحمان سره میلو وي او د سره ملګری شوي. نو تا زما په خبره څه سوچ وکړو؟ زما ومنه ما سره شه او دا پیسې به نیمې کو. دا لږې پیسې نه دي. نو که زه ستا خبره ومنم نو ستا څه ګارنټي ده چې ته به په خپله ژبه قایم یې؟ زما ښځه تاسو سره قبضه کې ده او په هغې به ته څوکیدار یې. نو زما واګې ستا لاسو کې دی. زه د خپلې ژبې نه تښتېدی نه شم. ټیک ده، ما ته ستا ډیل منظور دی چې کله درته سوال جواب وکړم بیا به راشې. ګل رحمان ورو ورو د غونډه کسان ځان ته کوي او مقابلې ته ځان جوړوي. ګرانو کتونکو اوس به مخکې څه کیږي دا به ګورو بل اپیسوډ کې. هغې پورې موږ سره اوسئ. ډېره مننه.